زما عزتمندو نن درته د جمعې مبارکې د شپې یوه ډېره عظیم الشانه او خاص وظیفه بیانوم. دا وظیفه ډېره مختصره ده. د ګړۍ په حساب سره ټوټل 15 منټه په دې باندې لګي، لیکن دومره عظیم الشان کمالات او برکات دي د دې وظیفې چې د جمعې مبارکې په شپه باندې تاسو وکړئ نو حیران به پاتې شئ. دا وظیفه زما عزتمندو د الله جل شانه د دوو اسماو مبارکه او یوه ډېره خاصه بهترینه وظیفه ده. ډېره عالی شانه او عظیم الشانه وظیفه ده. په ژوند کې مو څه قسمه حاجت دی، څه قسمه مقصد دی، الله جل شانه به دغه مقصد د ستاسو پوره کړي. د ستاسو د لوی نه لوی حاجت دی، د غټ نه غټ حاجت دی، دغه تمام حاجتونه به الله جل شانه د ستاسو پوره کړي. دغه مشکل او دغه پریشانی او دغه مصیبت دا به الله جل شانه د ستاسو ختم کی او په زندګۍ کې به مو الله جل شانه عظیم الشان انقلاب راولي. زما عزتمندو د جمعې مبارکې په شپه باندې خامخا تاسو دا وظیفه وکړئ. محترمو، د جمعې مبارکې د شپې د عظیم الشان وظیفه زه تاسو ته بیانوم. حدیث پاک کې راځي چې د جمعې مبارکې شپه دا روحانه شپه ده او د جمعې مبارکې ورځ دا روحانه ورځ ده. نو زما عزتمندو د جمعې مبارکې شپې ته روحانه شپه ویل شوې ده او د دې مبارکې شپې یو خاص او لاجواب وظیفه زه نن تاسو ته بیانوم. ان شاء الله تعالی د الله جل شانه په فضل و کرم سره او د دې عظیم الشان وظیفې په برکت سره د ستاسو هغه ناممکنه حاجتونه به الله جل شانه پوره کړي چې لا تر اوسه پورې نه دي پوره شوي. ان شاء الله تعالی د ستاسو د تمامو حاجتونو حل، د ستاسو د تمامو مسایلو حل هم په دې عظیم الشان وظیفه کې پروت دی. الله جل شانه به د ستاسو تمام مشکلات ختم کی، ستاسو تمام حاجتونه به الله جل شانه پوره کړي. زما عزتمندو دا وظیفه د الله جل شانه د دوو اسماء مبارکه او یوه ډېره خاص وظیفه ده. د هر قسمه حاجتونو لپاره دا کافي ده. زما عزتمندو الله جل شانه په خپل بنده باندې ډیر زیات مهربانه او مشفقه ذات دی. په خپل بنده باندې ډیر رحم کوي، ډیر فضل کوي. لہذا زما عزتمندو چې کله در باندې د الله جل شانه فضل و کرم وي، رحم وي، نو د الله جل شانه شکر ادا کوي، د الله جل شانه حمد و ثنا بیانوي، د الله جل شانه په ذکر باندې خپل جبه مصروف ساتي. ځکه چې الله جل شانه په تاسو باندې خپل فضل و کرم کړی دی او که چېرې تاسو په څه تکلیف کې، مصیبت کې او پریشانۍ کې راګیر یئ، نو الله جل شانه طرف ته متوجه کیږئ چې مونږ په هر حالت کې الله جل شانه طرف ته متوجه کیږو او توبه وباسو او کثرت سره استغفار وی او په سچ سره الله جل شانه نه د خپلو ګناهونو معافي غواړو. لہذا زما عزتمندو دا عظیم الشان وظیفه تاسو د جمعې مبارکې په شپه باندې وکړئ. تاسو چې کم قسمه حالاتو کې راګیر یې، مشکلاتو کې، تکالیفو کې، غمونو کې، بیمارو کې، پریشانو کې، د هر څه دپاره تاسو دا وظیفه کولی شئ. بعضې خلک زما عزتمندو دا ګیله کوي چې زمونږ وظیفه کار نه کوي، زمونږ دعاګانې نه قبلیږي. نو زما عزتمندو تاسو لږ خپل ځان باندې نظر واچوئ. آیا زه چېرته ګناه خو نه کوم، یو ناروا کار خو نه کومه، یو ګناه خو داسې نه کوم، ګناه کبیره خو داسې نه کوم چې زما دعاګانې نه قبلیږي او زما وظایف کار نه کوي؟ او خپل زندګۍ ته وګورئ چې آیا زه مسلمان ته تکلیف رسوم، ګاونډي ته تکلیف رسوم او که بل مسلمان ته راحت او آرام رسوم؟ نو زما عزتمندو د غټو ګناهونو ځان ساتل او د بل مسلمان خیرخوا کېدل، بل مسلمان سره مینه او محبت کول او بل چا سره ظلم او زیاتې نه کول، ان شاء الله تعالی ضرور به الله جل شانه ستاسو دعاګانې هم قبلوي او د ستاسو په وظایفو کې به اثرات هم پیدا کوي. لہذا زما عزتمندو دا د الله جل شانه د دریو نومونو وظیفه ده.
ان شاء الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره چې د الله جل شانه خاص درې نومونه مبارکه دي او بیا ورسره د جمعې مبارک شپه هم شي، نو بیا به د دې اثرات او کمالات او برکات ډیر زیات سیوا وي. زما عزتمندو ډیره اسانه مختصره وظیفه ده. د ګړۍ په حساب سره ټوټل 15 منټه په دې باندې نه لګي، لیکن په دې کې چې کوم اثرات الله جل شانه اچولي دي، کم ثمرات او برکات او کمالات دی وظیفه کې پراته دي، ان شاء الله تعالی دومره بل وظیفه کې نه وي. زما عزتمندو اوس د دې وظیفې مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم. که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل یې کړئ، د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کامنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ منشن کړئ، ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته. د وظیفې ترتیب او طریقه کار دا دی چې دا وظیفه به تاسو 2 ټایمه کوئ. د ماسخوتن مونځ نه پس کله چې جمعې مبارکې په شپه باندې تاسو مونځ وکړو، نو په خپل ځای باندې به تاسو کښېنئ. د ټولو نه پیله اول به تاسو طاق عادت کې درود شریف ولولئ. ښه دا ده چې درود ابراهیمي وي، یعنی اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد تر اخره پورې. دې نه پس به زما عزتمندو تاسو تسبیح وي یا کاونټر وي تاسو به راواخلئ. د الله جل شانه دا 3 نومونه دي، دا صفتی نومونه دي. یو د الله جل شانه ذاتی نوم دی او 2 د الله جل شانه صفتی نومونه دي چې هغه دا دي: یا الله، یا وهاب، یا سمیع. یا الله ای زما ربا، ای زما الله. یا وهاب ای ورکوونکیا د مال او دولت او د رزق ورکوونکیا، د عزت او د شهرت او د ترقی او د کامیابی ورکوونکیا. یا سمیع ای د فریاد اوریدونکي ربا. نو زما عزتمندو دا څومره بهترین اسماء مبارکه دي. دا به تاسو 100 پیرې 100 پیرې به الله جل شانه ته دا آوازونه وکئ او بیا به 3 پیرې یا 15 پیرې یا 7 پیرې طاق عادت کې به تاسو اخره کې درود شریف ولولئ. بیا چې کومه دعا هم غواړئ الله جل شانه به ضرور تاسو ته در عطا کوي. دغه رنګې زما عزتمندو دویم ټایم بیا کله چې تاسو د جمعې په ورځ باندې سحر ټایم کې تاسو پاڅېدئ، نو تاسو به اودس اقدام وکئ او بیا به 2 رکعته سنت د فجر د سحر به 2 رکعته سنت تاسو ادا کئ. که نارینه وي او که زنانه وي 2 رکعته سنت به تاسو وکئ. د هغې نه پس به بیا تاسو دې طریقې سره دا وظیفه وکړئ او بیا به ورپسې 2 رکعته فرض وکئ. نو سنتو او فرضو ترمنځ به تاسو دا وظیفه وکړئ او بیا به د الله جل شانه په دربار عالیه کې دعا دپاره لاس پورته کئ. ستاسو څه مسله هم د الله جل شانه نه به طلب کئ. ان شاء الله تعالی د جمعې مبارکې ورځې هم وظیفه شوه، د جمعې مبارکې د شپې هم وظیفه شوه. ضرور به الله جل شانه ستاسو مدد فرمای. ان شاء الله تعالی ستاسو په ژوند کې به الله جل شانه عظیم الشان انقلابات راولي. لہذا زما عزتمندو په خپله هم دا وظیفه وکئ، خپلو وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاریې په نیت سره شیر کئ. میلاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکئ. د لوی الله په امان.